د لاهور د لیبرټي مارکیټ تاجر سردار درشن سنگ هر کال د روژې په میاشت کې د دې بازار تر ټولو ستر روژه ماتي برابروي چې موخه یې په هیواد کې مذهبي زغم ته وده ورکول دي. د مذهبي همغږۍ بل ستر مثال به څه وي چې یو څوک د مسلمانانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي. مسلمانان زموږ میلو ته راځي او کار پکې کوي. زموږ د ویساکي په میله کې کار کوي او د بابا ګرونانک د زیږېدو د جشن په وخت کې هم مسلمانان کار کوي. تر دې ډیره مذهبي همغږي به نور څه وي. د سردار درشن سنگ له لوري د روژه ماتي دا دسترخوان ټوله میاشت چمتو کیږي او هره ورځ نوي ډول خواړه چمتو کیږي. دلته راتلونکي ډیری کسان کارګران دي. بابا ګرونانک چې زموږ لومړی مشر دی د 100 روپو له لنګر څخه یې پیل کړی و، له سچا سودا د رمسال څخه. لنګر پر ما هم فرض دی چې زه یې وویشم او د خپلو مسلمان ورونو لپاره په دې سخت رمضان کې چې بیې هم ډېرې لوړې دي د بېوزلو لپاره څه نه څه باید وکړو. له همدې کبله مې دا لنګر پیل کړ. دا زموږ دود دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې نورې هم د لوړېدو په حال کې دي، د بېوزلو لپاره د روژه ماتي برابرول وار په وار سختیږي. همدا ده چې د سردار درشن سنگ لخوا دغه روژه مات د بېوزلو لپاره له کوم نعمت څخه کم نه دی. نن سبا د ډوډۍ برابرول کومه اسانه خبره نه ده. دلته چې هر څومره خلک ناست دي ټول زما په څیر مزدوران دي. هغه ورته روژه ماتي ورکوي. پر یو کس لږ تر لږه 500 روپۍ مصرفیږي، خو الله پاک هغه ته ډیره ورکړې ده او هغه د الله د رضا لپاره خلکو ته روژه ماتي برابروي. دلته سردار جی روژه ماتي چمتو کوي. زه له خپلو اولادونو سره دلته راځم. د هغوی لویه مهرباني ده چې د بېوزلو په اړه فکر کوي او هغوی ته روژه ماتي برابروي. درشن سنگ نه یوازې په خپله د نیکۍ دا لړۍ جاري ساتلې ده، بلکې د خپل راتلونکي نسل روزنه هم په دې ډول کوي چې هغوی هم په ټولنه کې د مذهب پر بنسټ د ویش د له منځه وړلو لپاره کار ته ادامه ورکړي. داسې مې روزلی دی. تاسې ترې په خپله پوښتنه وکړئ. بچیه ته به دا کار مخکې وړې؟ دا کار ډیره خوښي رابخي او خوند هم راکوي چې خلکو ته روژه ماتي ورکوم. زه انشاءالله دې کار ته دوام ورکوم. د سردار درشن سنگ دغه میلمستیا په ټولنه کې د مذهبي همغږۍ د ودې یوه مثبته هڅه ده چې نه یوازې د بېوزلو په خدمت کې مهم نقش لوبوي، بلکې د ټولنې یو ښه انځور هم وړاندې کوي.